په زابل ولایت کې د ټولګټو چارو وزارت له لوري د شینکۍ ولسوالۍ پر سیند باندې جوړېدونکی پل نن ګټې اخیستلو ته وسپارل سو. د زابل ولایت د شینکۍ ولسوالۍ په سیند جوړ شوی پل د شینکۍ ولسوالۍ سربیره درې نورې جنوبي ولسوالۍ لکه اتغر، نوبهار او شمولزي هم د مرکز قلات سره وصلوي. د دې ولسوالیو اوسېدونکو د پل پر جوړېدو خوښي وښوده او ویې ویل چې د ژمي په رارسېدو سره به یې له مرکز قلات سره تګ او راتګ زیات ستونزمن و او د اوبو د زیاتوالي له خاطره به یې په شپو انتظار کوئ، خو اوس یې دا ستونزه حل سوه او د ژمي راتګ او د اوبو زیاتوالي ته اندېښمن نه دي. موږ ډېر خوشحاله یو. دلته پخوا موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. دلته موږ یو جنازه درلوده، بیا دغه جنازه 2 ورځې د روز په دې غاړه بنده وه. له هغه وروسته مو بیا د بیلرانو پروګرام ورته جوړ کړی او هغه مو پرې ایستله. نو د امارت له امیرونو څخه ډېر راضي یو، ډېر ځینې خوشحالي یو. ډېر به ورسره مخامخ یو، یعنې د یوې شپې په مخه سپرول خامخا به جمعه درې تېروله، یا به مریضان یا به موټر خراب و، رسیدګي نه کېدل د شي دی. اوس موټر د پر ځای دی، بل چې دی مریض. نو اوس ډېر الحمدلله بس بیخي خوشحاله چې دغه لار چې جوړه شي بسپارله شي. د دې پل د افتتاح په مراسمو کې د زابل ولایت لومړی درجه مسؤلینو هم ګډون کړی و. د زابل ولایت مرستیال والي وویل چې یاد پل 50 متره اوږدوالی او 9 متره سور لري او چارې د یوه کال په موده کې د 40 میلیونه افغانیو په لګښت بشپړې سوې او نن ګټې اخیستلو ته سپارل کیږي چې ورسره به د جنوبي ولسوالۍ د تګ او راتګ ستونزې حل سي او دوی به وکولی سي چې د خپلو ضرورتونو د حل په موخه تر مرکز قلات پورې اسانه او په لږ وخت کې تګ او راتګ وکړي. شرطابه حفظه الله د حکم په اساس باندې چې دغه پل د عاجل ورته جوړ شي. بیا د فایدامي وزارت د دغه حکم په اساس باندې د افغان صداقت شرکت ته قرارداد باندې ورکړ. تقریبا د 1 کال په وخت تېرېدو سره دغه پل نن دا د لله الحمد تاسې وینئ چې هغه چارې بشپړه شوې او افتتاح یې وسوه. 50 متره اوږدوالی لري او تقریبا د 140 میلیونو په ارزښت باندې دغه جوړ شوی ده. د یادونې وړ ده چې د یادې لارې د جغل اندازي چارې هم د زابل ولایت د ټولګټو چارې ریاست له لوري جریان لري.